تکبر زما صادر دے، دا لوی زما صادر دے، او سوک چی زمان زما صادر راکش کوي اللہ وی اغی سر زما اعلان دا جنگ دے، او دا انسان با جہنم تے زما مخیتا، زما دا قانون مخیتا، زما پا قانون کی، زما پا دنیا کی تکبر مکوا. تکبر اللہ وی زما صفت دے، لوی اللہ وی زما صفت دے. اللہ وی حدیث قدسی دے چی الکبرو ردائی، دا تکبر زما صادر دے، دا لوی زما صادر دے، او سوک چی زمان زما صادر راکش کوي اللہ وی اغی سر زما اعلان دا جنگ دے، او دا انسان با جہنم تزی. وہی گئی بخبر بن اللہ سوئی اللہ دا دی خلق سر محبت نہ کئی. دا چا سرا لگ جواب راکی، دا چا سرا تکبر والا سرا، لوی کون کی سر، غرور کون کی سر. او بندگان دا چا سرا محبت کی، دا آغا چا سرا محبت کی چی سوک وی چی یم زیم ز ملک یم ز لویم، بینک بیلنس لرم، عزت لرم، شہرت لرم، و یو دو کی یاد یما، حجی سے بھی یما، مولی سے بھی یما، مفتی سے بھی یما. عوام دا آگے چاہ سر محبت کی دا سی نا دا سی دا کنا دا اللہ دا آگے چاہ سر محبت نہ کی، چاہ تکبر کی، لوی کی، ځان په غټو کې حسابوي. نو کله چې انسان کې غرور پیدا شو، لوی پکې پیدا شوه، بس ځان ته د 30مه سپاره کولاو کی، قرآن دې راواخلي او په دې کې بیا سورة الطارق کولاو کی، او ځان ته د خپل هغه شکل ور یاد کی چې الله رب العالمین زما باره کې څه فرمایلی دي. الله وی خلق من ماء دافق، چې اے انسانانو تاسو ما د هغې اوبونه پیدا کړي وئ چې هغه ټوپ وهونکي دي، سپکي دي، کمزوري دي، بوی لري، مونږ ته نفرت کوو، په خپل بدن یې نه پرېږدو. نو بیا به انسان ته د خپل ځان حیثیت ور معلوم شي، بیا به انسان ته د خپل ځان هغه مقام مرتبه ور معلومه شي. او چې کله تی قرآن هیرو، قرآن نه پیژندو، قرآن راخلی نه، قرآن باندې عمل نه کوي، دغه انسان الله رب العالمین بیا د قیامت په ورځ باندې د خلکو د خپو د لاندې راولي، غرور یې ماتوي، تکبر یې ماتوي، او جهنم ته به ورنه باسي. حدیث کی راځي سلف ویلی دي د تکبر باره کې دا څومره ګنده ګناه ده، قبیح صفت، سپک صفت، کمزور خصلت ده. اسلافو زموږ ویلي دي چې کوم د دین مشرانو هغوی ویي اول ذنب، اولنی هغه ګناه چې دا د الله مخالفت چې اولنی شوی دی، هغه څه شی دی؟ الکبرو، تکبر دی. چا کړی تکبر؟ چا کړی؟ شیطان کړی. اللہ ورته فرمائی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اللہ وی کله چې مونږ ملائکو ته وې چې دی ادم ته سجده وکړئ، ملائکو سجده وکړه، د الله امر ومنو، څه وشو؟ فسجدوا إلا إبليس، ټولو سجده وکړه، سرونه یې ښکته کړه، الا ابلیس، مگر شیطان رزیل، هغه د الله حکم ونه منو، سجده ونه کړه. الله وی ابا واستکبر، انکار یې وکړو، لوی یې وکړه، وکان من الکافرین. د دې په تفسیر کې بیا اختلاف د علماو دی. نو الله وی
چې دا شو وګرځېدو د کافرانو نه د تکبر د وجې نه انسان کفر ته وځي د دین نه وځي په دین کې حصہ سهم نه پاتې کیږي نو اول تکبر دا چا کړی شیطان کړی نن چې په دې وخت کې د نبی علیه السلام امتی اشرف المخلوقات کې زما او ستا په شان کلمه ویونکې یا کلمه نه ویونکې دا تکبر کوي دا به د شیطان په لاره باندې د شیطان ملګری حزب الشیطان کې به الله وایي ډلې دوه قسمه دي یو حزب الله د الله ډله بل حزب الشیطان د شیطان ډله نو کم سړی چې تکبر کوي متکبری غرور کوي لوی پکې دا به د شیطان په لاره باندې د شیطان په لښکر کې وي